بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو ہوم بایولوژي کلاس 12 بایولوژي دا. په دې کې یو ټاپک دی انکمپلیټ ډومیننس. ډومیننس اصل کې مونږ دې ته وایو چې کله یو سیس په بل سیس باندې غالب شي ناغه د مونږ وایو ډومیننس. یا تو په یو کس باندې بالکل غالب شي ستا طور طریقې اختیار کی ناغه د ویل کېږي ډومیننت. خو په جینیټکس کې مونږه انکمپلیټ ډومیننس دې ته وایو چې کله په یو جین دی پاکي دوه الیلی دي پاکي یو الیلی چې دا هغه په بل الیلی باندې چې دی هغه مکمل ډومیننت پاتې نشي ناغه ته مونږ وایو انکمپلیټ ډومیننس. یا انکمپلیټ ډومیننس مونږ دې ته وایو چې کله مونږ دوه پیرنټس چې دي هغه د یو بل سره کراس کوو پر ریزلټ کې مونږ سره بالکل مختلف نتیجه راشي چې هغه نتیجه داسي چې داغه چې کم هایبرید راشي هغه د دوانو پیرنټس نه بالکل مختلف دي د دوانو پیرنټس په شان چې دی نه نو ته د مونږ وایو انکمپلیټ ډومیننس. انکمپلیټ ډومیننس کې به مونږ یو اگزامپل والو چې هغه دا مونږ سنیپ ډریګن وایو د دې بل اگزامپل چې دی 4 o'clock میرابلیس جلاپا چې دی هغه ته مونږ وایو. ټیک شو. ښه نو مونږ به د دې سنیپ ډریګن فار ایگزامپل په انکمپلیټ ډومیننس مونږ ځان پوه کوو نو مونږ به د سنیپ ډریګن دوه ویرایټیز والو. مونږ به پیرنټس والو یو به زموږ سره ریډ کلر فلاور والا سنیپ ډریګن والو بل به مونږ والو وایټ کلر فلاور والا سنیپ ډریګن چې دی مونږ واغستو. کله چې مونږ دا دوانه کراس کړو چې کله مونږ کراس کړو نو په ریزلټ کې زموږ سره پینک کلر فلاور چې دی بوټي چې دی زموږ سره رالو یعنی داسې بوټي زموږ سره رالو چې باقي به پینک کلر فلاور چې دی هغه به پیدا کېدو. نو اوس دا پینک چې دی نه د ریډ په شان دی نه د وایټ په شان دی. نو ډو ناٹ میچ ویت پیرنټ. اوس دا پینک چې دی نه د سره میچینګ خوري نه د سره میچینګ خوري. نو دا اوس د حیرانتیا خبره ده چې انکمپلیټ ډومیننس د ضرورت ذکر راغی په دې باندې د پوهه د ویلو ضرورت ذکر راغی چې داسې ریزلټ پکې هم زموږ سره راتلی شي. نو اوس به د په کم تاخیه چې دا به د ریډ سره چې په وایټ کې بچي نو اوس دا ریزلټ زموږ سره سره مختلف دی. ټیک شو. یو پیره بیا ګورو چې کوي چې د ریډ کلر د پاره چې کوي چې د ریډ کلر د پاره زموږ سره کم جین نه د هغې دوه الیلی دي دوانه کیپیټل آر دي. دوانه کیپیټل آر چې کله مونږ ولیکو هغه زموږ سره هوموزایګس ډومیننټ زموږ سره. ټیک شو. بیا وایټ کلر د پاره زموږ سره دوه سمال آر دي. اصل کې چې کله مونږ دې ته ګورو د دې مطلب دا چې دا به ډومیننټ په دې باندې چې کله مونږ کیپیټل لیکو د دې مطلب دا چې دا به ډومیننټ په دې سمال باندې چې کله ګیمیټس جوړیږي نو یو آر د دنه راغی چې کله د ګیمیټس جوړیږي نو یو آر د دنه راغی. ځکه چې مینډل لا سیګریګیشن کې مونږ ویلي چې کله ګیمیټس جوړیږي نو الیلی چې دی هغه د یو بل نه سیګریګیټ کیږي. دا سیګریګیټ شو یو الیلی دنه رااله بل د دنه رااله چې کله دا دوانه مونږ یو ځای کو نو آر زموږ سره راغی نو ټول زموږ سره پینک دي. دا پینک په ځای مونږ دا لیکلی شو. ټیک شو. نو دې کې یو سرپرایز دی چې وټ از هیپنینګ دا سره روان دي پکار دا چې دا د پشان وي یا د پشان اوس دا زموږ سره سکیږي. ټیک شو. نو اوس مونږ داسې چلو کو چې دا سره روان دي د دې جواب دپاره به مونږ دا چلو کو چې دا F1 چې دی یعنی دا کیپیټل آر او سمال آر دا به مونږ د یو بل سره کراس کو چې د یو بل سره کراس کو نو دغې ته مونږ وایو سیلپینګ. ټیک شو. دا زموږ سره F1 دی دا زموږ سره F1 دی دا دواړه مونږ کراس کړو د دې الیلی چې دی هغه مونږ جدا کړو هغه زموږ سره دا رالوي دا الیلی جدا شوه دا الیلی جدا شوه دغه شان الیلی د دې نه راله دا د دې نه راله. ټیک شو. که د دې دپاره اوس مونږ پنټ سکویر جوړ کړو دا دواړه زه دلته کې ولیکم او دا دواړه چې دی دا به زه دلته کې ولیکم. دی به د سره ضرب وخوري نو کیپیټل آر دی به د سره مونږ کراس کړو یا به ضرب وخوري کیپیټل آر سمال آر به راغی بیا به دا د سره ضرب وخوري یا به چې دی کراس کړو مونږ د میلاو به کړو سره نو کیپیټل آر سمال آر دا د سره نو دوه سمال آر چې دی هغه به راشي. که اوس مونږ په دې کې پینوټیپک ریشو ته مونږ وګورو پینوټیپک زموږ سره راځي دا ډبل آر چې دی دا زموږ سره ریډ دی دا موږ ته د کوم ځای نه پته لګي دا زموږ سره دې ځای نه ځکه چې په دې ځای کې زموږ سره دا ډبل آر چې دی مونږ وایو چې دا څه شی دی دا ریډ دی. ټیک شو. بیا مونږ دته وګورو چې ګویا کیپیټل آر او سمال آر دا زموږ سره سره پینک دی دا موږ ته د کوم ځای نه پته لګېدل دا زموږ سره د دې نه پته لګېدل ځکه مونږ وایو چې کیپیټل آر سمال آر چې کله راشي دا به زموږ سره پینک وي. دغه شان بل زموږ سره دی دا دواړه یو شان دي نو دا یو چې دی زموږ دا راغستی کیپیټل آر سمال آر دا زموږ سره پینک دی د کوم ځای نه موږ ته پته ولګېده د دې ځای نه او دا دواړه سمال آر چې مونږ ولیکو دا زموږ سره وایټ دی. وایټ کوم ځای نه پته ولګېده دا دې ځای نه چې دا زموږ سره سره دا وایټ دی. ټیک شو. دا پکې زموږ سره ریډ دی او دا پکې زموږ سره پینک دی نو هغه نتیجه به مونږ د دې ځای نه چې دی والو. ټیک شو. نو په دې کې بله دا خبره رااله دا پینک پکې زموږ سره ذکر رالی چې دا آر چې دی دا مکمل ډامیننسي نشي شو کولی په دغې سمال آر باندې ځکه زموږ سره دا پینک کلر چې دی هغه راځي. پینوټیپک ریشو ته ځو نو څه کوئ ریډ پکې زموږ سره څو دي 1 دی
ځکه چې دا دوه کیپټل آر چې دي دا زموږ سره ریډ دی دا زموږ سره 1 دی پینک پکې زموږ سره څو دي چې کوی پینک 2 شو وایټ پکې څو دي وایټ پکې 1 دی نو ریشو زموږ سره رااله 1:2:1 خو منډل موږ ته دا وایي چې دا ریشو چې دا په مانو هایبریډ کراس کې هغه به 3:1 راځي خو دلته زموږ سره ریشو سره رااله دا زموږ سره رااله 1:2:1 نو په دې کې زموږ سره مسله ده دې مسلې ته موږ وایو انکمپلیټ ډومیننس که جینوټیپک ریشو ته موږ وګورو نو دا کیپټل آر پکې زموږ سره یو دی دا کیپټل آر سمال آر پکې زموږ سره 2 دی پینک دی دا پکې زموږ سره وایټ دی نو دا پکې 1 دی نو 1:2:1 نو په دې کې د دې او د دې په منځ کې څه دی ډیفرنسز دی نو ځکه موږ وایو چې دا انکمپلیټ ډومیننسي ده ټیک شو وایي د دې وجې سری د دې وجې دا دی چې انکمپلیټ ډومیننس هم سره ولې راځي د هغې وجه دا ده چې ډومیننټ ایلي چې ده هغه مکمل خپل ځان نه ډومینیټ کوي ټیک شو په بعضې کیس کې نو ځکه زموږ سره انکمپلیټ ډومیننس چې دی راغی او پینوټیپک ریشو چې دا هغه د منډل چې موږ ته کوم ریشو ویله نو د هغې نه ډیویټ کېږي د دې دواړو ریشو په منځ کې چې دی هغه ډیفرنس راځي نو ځکه زموږ سره انکمپلیټ ډومیننس چې ده هغه راغلي ده د دې اګزامپل یو زموږ سره سنیپ ډریګن دی 4 o'clock میراپولیس جلابه چې دی هغه د موږ وایو ټیک شو نو اصل کې انکمپلیټ ډومیننس موږ دې ته وایو چې کله موږ دوه پیرنټ موږ کراس کو په ریزلټ کې زموږ سره داسې ریزلټ راشي چې هغه ریزلټ په دې دواړو پیرنټ کې د چا په شان نه وي نو ځکه دې ته موږ انکمپلیټ ډومیننس چې دی هغه ته وایو په دې پسې بل لیکچر چې دی هغه کمپلیټ ډومیننس دی ټیک شو انکمپلیټ ډومیننس کمپلیټ ډومیننس او د هغې نه علاوه بیا زموږ سره کو ډومیننس دی نو جینیټکس چپټر چې دی هغه روان دی انشاءالله په دې پسې څومره لیکچر چې دي اهم هم دی په دې کې بیا هغه سیکس ډیټرمینیشن کوېسچن ټاپکونه وغیره پکې راځي اهم دی په کلاس 12 بایولوجي کې د ټول نه اهم چپټر چې دی د جینیټکس په باره کې دا 3 چپټر دي نو په دې باندې تاسو ځان ضرور چې دی پوه کوئ ځکه چې په ایگزام کې دې نه خامخا کوېسچن چې دی هغه راځي یو پیره د خلاصو کومه څه کوئ چې موږ دوه ویرایټیز واغوستو یو ریډ دی وایټ دی دواړه موږ کراس کړو زموږ سره پینک راغی دا پینک چې دی نه د ریډ سره میچینګ خوري نه د وایټ سره ټیک شو که موږ دې جینوټایپس ته وګورو د ریډ دپاره چې دی دا ایلیلی ده د وایټ دپاره دا ده چې کله ګیمیټ جوړېږي ایلیلی به د یو بل نه چې دی جدا کېږي زموږ سره دا راغی دا F1 شو نو په F1 کې زموږ سره ټول پینک دي ټیک شو چې کله دا F1 موږ کراس کړو چې موږ ته پته ولګي چې دا چل ولې کېږي نو دواړه ایلیلی زموږ سره څه شو جدا شو د دې لپاره موږ پنیټ سپیر جوړ کړو دغه شان ضرب بول ورکوي یا به د دې سره میلاو شي نو هغه ریشو زموږ سره دا راشي چې د دې دواړو کیپټل آر مطلب ریډ دی د دې کیپټل آر سمال آر مطلب پینک دی دغه شان دا دی د دواړو سمال آر مطلب چې دی وایټ دی دا ولې ځکه راځي چې دا آر چې دی دا کمپلیټ نه ډومینیټ کېږي په دې آر باندې پینوټیپک ریشو ته موږ وګورو نو زموږ سره 1:2:1 راله ټیک شو نو منډل وایي چې دا ریشو په تاسو سره 3:1 راځي خو په دې کې دا ریشو زموږ سره دا راله نو په دې کې مسله ده ځکه انکمپلیټ ډومیننس ده جینوټیپک ریشو چې دا هغه زموږ سره 1:2:1 ټیک شو نو هغه هم د دې سره چې دی سمې نه خوري نو ځکه په دې کې ډیفرنس دی بیا انکمپلیټ ډومیننس چې دی زموږ سره دوه وجې دي یو وجه دا ده چې یو ایلیلی چې دا هغه مکمل نه ډومینیټ کېږي په بل ایلیلی باندې ځکه زموږ سره انکمپلیټ ډومیننس چې دی راځي او پینوټیپک ریشو چې دا هغه د منډل د ریشو نه چې دی ډیویټ کېږي نو امید کوم پوه شوي وئ نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ انشاءالله میلاو به شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېره مننه